بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د پیج ټولو کتونکو، ټولو مینه ملګرو، ټولو مینوالو نیکې هیلې او احترامات مې په خپل ځان باندې قبول کړي. ملګرو، دغه کومه حادثه چې یو ځل بیا په پښتنه نړۍ کې رازیږېدلې ده د فرشتې په شکل کې، دغه فرشته ماشومه چې کومه د پنجاب په ځمکه باندې قتل کړلی شواله، د پنجاب په ځمکه باندې د هغې خون واخیستلی شو، د هغې سره زیاتې وکړلی شو. دغه ماشومه وه، دې ته معصوم ویلی کېږي، معصوم پاک ورته ویلی کېږي. داسې ظلم، داسې دا د یو انسان په تصور کې هم نشي راتلی. خو چې کوم انسانان دغه کار کوي، دا انسانان نه وي، دا ځناور وي. دغې خلکو له د انسانانو نوم ورکول، دا د انسان د نوم توهین دی. بهرحال زه په دغه لویه حادثه باندې چې یقینا د پښتنو دپاره ډېره د خفګان ګړۍ ده، په دغې موقع باندې زه د دغې ملګرو سره په کلک ولاړ یم. دغه څومره چې هم غمجنې لړۍ دي، په دغه کې د ملګرو سره شریک یم، او الله دې وکړي چې د آینده دپاره د پښتنو په کور باندې امن راشي، د پښتنو عزت د تار تار کېدو نه بچ شي. بله خبره دا د ملګرو چې روژه ده، د زبرګه میاشت ده، په دغه کې چې بیا دغه انسان دا کارونه کوي چې روژه په خوله باندې د هغې خو به روژه نه وي، خو دغه میاشت داسې ده چې د دغې میاشتې احترام که مسلمانان یو طرف ته، خو هندوان او څومره چې هم غیر مذهبه خلک دي، دغه خلک هم د روژې د میاشت ډېر غټ احترام کوي. د مسلمانانو د مخې د خوراک څښاک نه ځان ساتي. دا د دغې خلکو زړونو خیال ساتي. نو پته نه لګي چې دغه خلک هندوان وي یا مسلمان، هر قسمه مذهب والا چې وي، نو کم از کم د مسلمانانو د احساساتو پورې ورله خندا نه وه پکار. دغه کار چې کړی دی ډېر زیات بدې کړي دي. حکومت نه د پرښتې دپاره د پوره انصاف توقع کوم. زما بچي د لوړې ترانې په مرګ خبر کوي، زما بچي د لوړې ترانې په مرګ خبر کوي، سلګۍ یې د راویښې زمانې په مرګ خبر کوي. چې کومو پښتنو به د زینب چغې وهلې، چې کومو پښتنو به د زینب چغې وهلې، همهغه پښتانه د پرښتې په مرګ خبر کوي. زما د تقدس په لمن داغ چرته پرې نږدي، زما د تقدس په لمن داغ چرته پرې نږدي، هندو له خپلې ماتې بتکدې په مرګ خبر کوي. چې بیا چرته د چا د فرشتې زوال را نشي، چې بیا چرته د چا د فرشتې زوال را نشي، دا واڼه عالمونه نن د دې په مرګ خبر کوي. او چې کومه به یې مخته ورډال کړي ابراهیمه، چې کومه به یې مخته ورډال کړي ابراهیمه، انسان د هغه ماتې آیینې په مرګ خبر کوي.